أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا समय सदमंदो सूरह कहफ यो महवर अकीदा तो ये महवर दा इल्म और द्रीम निज़ामी सुल्तानत और निज़ामी हुकूमत पर बादशाह संग चले। अल्लाह ताला पदी सूरत की पूरा जो दुनिया हमारा निज़ाम चे दे बाबद खल्क रिआया द तरफ न दे द मिल्लत द तरफ न दे द पैगंबर द तरफ न दे द बादशाह द तरफ न दे आटोल इल्म बात की और इल्म द कुरान मजीद के दे कुरान मजीद न इलावा जिसो बला कामयाबी और बुल दिन के लटाई बल कानून के लटाई देवा हमेशा दफार दुनिया और आखिरत के कायम और फासिल और अल्लाह ताला बनिस्बाने काबिल कबूल दिन ज़्यादा इस्लाम दिन दे। अल्लाह ताला कुरान मजीद के फरमाई इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम यकीनन हकीकी दिन चे दे काबिल कबूल दिन चे दे अल्लाह ताला बनिस ज़्यादा इस्लाम दिन दे ज़्यादा फितरत दिन दे ज़्यादा तौहीद दिन दे। बल्ले अल्लाह ताला फरमाई वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन और सोच दे इस्लाम नमा सेवा बल दिन जान द पारा ख्वाफाई बल कानून जान द पारा ख्वाफाई बल दस्तूर जान द पारा ख्वाफाई फलन युक़बल मिन्हु दलन कलिमा दा द ताबीर द पारा राजी अबदियत द पारा हरगिज़ बदागना द इस्लाम नमा सेवा कबल दिन दस्तूर कानून ला दा कबूल नशी वहुव फिल आखिरति और हाल दा दा सड़े बवी पा आखिरत की मिनल खासिरीन दा खसारा मुंदून को ना देव पा खसारा की इस्लाम दा अदल व इंसाफ दिन दे हाकिमान बा अदल व इंसाफ दादा रसूलुल्लाह मुबारक सीरत नज़दकई दा खुलफाए राशिदीन सीरत नज़दकई दा उमर इब्न अब्दुल अजीज सीरत नज़दकई क्या हुई संग कुरान मजीद इजरा करी वो कुरान मजीद पे संग अमल को व शरीयत पे संग अमल को दागई हाल सो दा उमर इब्न अब्दुल अजीज ज़माना के बखल को ज़कात पसर बाने गर्जोर बाजार की और ऐलानों ने बेकोल चे सोचता चे माना ज़कात वाखली आबल और तवे चे मना मासर अखबल पंड दे यानी उमर इब्न अब्दुल अजीज दा अदल व इंसाफ पॉलिसी और निज़ाम दुमरा उच्चत करो चे सो गरीब नो दा अबू बकर सिद्दीक़ खिलाफत तो दा वजी उलमा और खुलफाए राशिदीन बाद मुस्तकिल किताबों ने लिख ली थी। हज़रत उमर बाद मुस्तकिल किताब दे उस्मान इब्न नूरैन बाद मुस्तकिल किताब दे अली मुर्तज़ा बांधे उमर इब्न अब्दुल अजीज बांधे ढेर किताबों ने लिख ली शिवी और दाहुई दजवन तमाम हालात जमा करी दी दा अव्वल तर आखिर अबू बकर सिद्दीक़ जे कला खलीफा शो
د خلافت پړومبۍ ورځ باندې ښځه ورته وایي چې کور کې د بچو دپاره د خوراک انتظام نشته، اوړه نشته، سالن نشته، څه به کوو؟ خلیفه کړی دی مسلمانانو ابوبکر صدیق خپل خلیفه کړو، ټول په متفق شو، سقیفه بني ساعده کې د خلافت امانت ورته وسپارلو. کور ته چې ځي بیبي ورته وایي چې اوړه او خوراک د بچو دپاره نشته دی. نو ځي دا مزدوران چې چېرته ولاړي هغې ته په عربۍ کې حراج وایي. اوس هم مدینه منوره کې مسجد غمامه سره هلته یو ځای دی، هلته باقاعده مزدوران ودرېږي، چې د چا مزدور پکاري ځان سره یې بوځي. نو ابوبکر صدیق هم د مدینې حراج ته لاړو او خلکو ته وایي چې زه مزدور یم، شته څوک چې ما بوځي چې حلال رزق وګټم بچو ته؟ نو یو سړی ورته وایي چې آو زما دا یوه ویزه ده، دا تللی نشي، دا ما سره کوره پورې ورسو. نو څه دوه نه یا درې دوی به یې ورکړي. دا ویزه چې سړی اوچتوي نو دوه خپې دې طرف ته ونیسي او دوه خپې اسټې کو روان دی. حضرت عمر او یو بل صحابي چې ابوبکر ولیدل ډېر خفه شو چې وګوره دی خو مونږ خلیفه کړی دی، دی خو د مسلمانانو فیصلې کوي، نو دی چې دا کار کوي نو د مسلمانانو فیصلې به بیا څوک کوي؟ نو خپلو کې جمع شو او ابوبکر ته وایي چې دا ته څه کې چې مزدوري کې؟ ابوبکر ورته غوسه شو، وی ولې بچي به مې دغسې د لوږې مري څه حلال رزق به نه ګټم، دې کې څه عیب دی؟ خلیفه به م یم او مزدوري به م کو، دې کې څه ګناه ده چې حلال رزق سړی ګټي؟ او ابوبکر صدیق په دې ساره ساره په مدینه منوره کې بعضې بوډۍ وي، کونډې رنډې وي، د هغوی به څوک نو د شپې بدلو باقاعده د هغوی چیلۍ میله شلې، هغوی ته به یې اوبه ډکولې. دغسې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نو د عدل و انصاف نظام دا د سیرت نبوي نه زده کېږي، دا د خلافت راشده د نظام نه زده کېږي. دا جمهوریتونه او دا اردونه او ډیموکراسیانې دا ټول لعنت دی. تر اوسه پورې په دې ملک کې انتخابات کېږي، تاسو ګورئ څه فایدې وکړه، څه عدل یې راوستو، څه نظام یې راوستو. امن نشته، کوم ملک کې چې امن ني هلته به د عدل و انصاف نظام سره شي. اول به حاکم عدل راولي، د عدل دا معنا چې بادشاه او یو عام سړی دا به یو شان وي، دا نه چې بادشاه کله روان شي نو 200 موټرې به ترې مخکې وي او وروستې وي، نه. حضرت عمر ته د بهر ملک نه یو ایلچي راځي، یو سفیر راځي، تپوس کوي چې عمر چېرته دی؟ نو حضرت عمر یو ځای کې اوده دی د ونې لاندې، سخته ګرمي ده. وی ستاسو امیر چېرته دی؟ وی دغه دی که نه چې دا د ونې لاندې اوده دی، په هغه باندې ویښته ودرېږي چې ورته حاکم او رعایا دا به یو شاني. کلکم لآدم و آدم من تراب. رسول الله مبارک هغه توپیر، هغه فرق، هغه امتیاز ختم کړو.
چې ته دا مه وایه چې زه د پیغمبر لور یم زما ترور یې ته دا مه وایه چې زه د محمد ترور یم زما ماسی ته دا مه وایه چې زه د محمد ماسی یم نو بس خلاصه به شم نه اے فاطمی سلینی من مالی شئتی که ما نه زمال غواړې او زما په استطاعت کې وي نو ما نه وغواړه زه به یې درکړم فإني لا أغني عنك من الله شيئا که قیامت په ورځ به ګورې زه تا نه شم خلاصولی دا بسې الله تعالی نوح علیه السلام ته وایي نوح علیه السلام اولوالعزم پیغمبر دی لیکن زوی د کافرانو ملګری دی نو الله تعالی ورته عتاب کوي چې د ده باره کې ما نه تپوس مه کوه لا تسألني ما ليس لك به علم بل ځای الله تعالی فرمایي انه عمل غیر صالح یو قرائت کې دی انه عمل غیر صالح ستا د دې زوی کرتوت او عمل دا غلط دی نو دی گویا ستا زوی نه دی ابو لهب د رسول الله تره دی که نه او موږ د سورې لهب تلاوت په مونځ کې کوو د قرآن تلاوت چې کوو دا سورت وایو تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب که په نسب حسب په خپلوي په منصب څو خلاصېدی خو ابو لهب به خلاص و که نه دا سورت بنو نازل دغسې د لوط علیه السلام بیبي دا د کافرانو سره ملګري وه الله تعالی باقاعده سورې صف سورې تحریم کې د هغې ذکر کوي ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط الله تعالی مثال بیانوي د دو بیبیانو یوه بیبي د نوح علیه السلام او بله بیبي د لوط علیه السلام دا کافرانې كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين دا دواړه زمونږ د مبارکو بندګانو بیبیانې وي فخانتاهما لیکن ایمان قسمت کې نو خیانت یې وکړو بت پرستی اختیار کا کفر و شرک اختیار فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين الله تعالی ورپسې د لوی کافر فرعون د بیبي ذکر کوي وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون الله تعالی مثال بیانوي د لوی کافر د فرعون د بیبي هغه د الله تعالی نه سوال کوي اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه خدایا ما خو پتا ایمان راوړی دی فرعون به مې قتلی خدایا ما ته په جنت کې یو کور جوړ کړي ونجني من فرعون او د دې فرعون ظالم د ناکاره عملنا او ظلم نه مې چې دی نو خلاصه کړي ونجني من القوم الظالمين بیا الله تعالی د بیبي مریم د صدیقی ذکر کوي و مریم ابنت عمران او نن سبا خو بیماریم ډیره ده نو پکار ده چې موږ وخت پورې نه ضایع کړو مرګ ژوند پته نه لګي پکار ده چې سړی مړ کېږي چې آخره خاتمه خو یې ښه شي که نه ځکه انما الاعمال بالخواتیم چې خاتمه د سړي پکار ده چې موږ هر وخت اودس کیو اسلام خو د صفای او د طهارت دین دی نو سورہ کهف کې دویم محور دا علم دی عقیده خدا ده چې ته لا اله الا الله کلمه وایي ژبه دې پاکه شوه زړه دې پاک شو دې نه پس به بیا ته علم حاصلې
آیتونه دا د کتابت او د علم بارکې دي. الله تعالی رسول الله ته فرمایي چې اقرأ بسم ربک الذي خلق. ولولا وایا پرامه د خپل پروردگار چې تی پیدا کړي. خلق الانسان من علق. الله تعالی انسان د وینې د ټوکړې نه پیدا او بیا وایي الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. علم دومره اوچت شی دی، اوچت نعمت دی چې د ایمان نه پس علم دی. ځکه الله تعالی په یو آیت کې اهل علم د فرشتو او خپل نامې سره ذکر کړی دي. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط. او دا یاد ولرئ چې درې لوی فرقې دا علم ته جوکاو دي. څلورمه فرقه نشته. درې لوی برگزیده پاکیزه فرقې دا علم ته جوکاو شوي دي. او الله تعالی په سورې کهف کې د حضرت موسی علیہ السلام ذکر کوي. حالانکه موسی علیہ السلام اولو العزم پیغمبر دے، صاحب د شریعت دے، صاحب د تورات دے. الله تعالی ورته علم ورکړی دی، الله تعالی ورته نبوت ورکړی دی، الله تعالی په د تورات او مقدس کتاب نازل کړی دی. لیکن چې ورته پته لګي چې مانا علاوه یو بل داسې بندم شته چې هغه په تکویني علومو کې زیات ماهر دی، نو سره د نبوت او سره د شریعت او سره د تورات او سره د علم سره د اولو العزم مې د علم سفر اختیار دی. پیغمبر ته څه ضرورت دی، لیکن علم دومره قیمتي دی چې هغې ته درې فرقې او خپل سرونه ټیټ کړي دي. یوه فرقه دا د فرشتو ده. الله تعالی چې کله حضرت آدم علیہ السلام پیدا کړو نو فرشتو پکې لیتو لعلو کل چې اے خدایا ته داسې یو شی پیدا کې چې هغه په ځمکه کې فساد کوي، هغه په قتل او غارت کوي. ځکه فرشتو د جناتو سرکشي کتلی وه، نو هغوی د انسان د خلقتم د جناتو په خلقت باندې قیاس کړو. قیاس کن ز گلستان من بهار مرا. هغوی ویره الله تعالی جنات پیدا کړي او دوی په جزیرو کې یو بل سره جګړې کوي، یو بل قتلوي. نو دا انسان به یو داسې شی وي چې هغه به فساد فی الارض کوي. الله تعالی ورته وفرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون. او بیا الله تعالی د فرشتو نه تپوس کوي، ځکه انسان خو په دې دنیا کې به ډېرو څیزونو ته محتاج وي. دی چې اوسېږي د دپاره او د ده د ژوند او اوسېدو او پاتې کېدو دپاره ډېر څیزونه دي. دا کټوۍ ده او دا سمڅۍ ده او دا چمچه ده او دا دیګ دی او دا تنور دی او دا انغری دی او دا تیغ نه ده او دا دی او دا دی. هر څه سمپلې مثالونه پراتو. الله تعالی فرشتو ته ووایي چې دا څه څیزونه دي، هغوی ته پته نه وه. الله تعالی حضرت آدم ته ووایي چې داسې دي، ځکه آدم خو د هغې څیزونو محتاج و، فرشتې خو محتاجه نه وي. فرشتې خو الله تعالی د نور نه پیدا کړي دي. لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. الله چې ورته د څه امر کړی دی هغې کې لګیا دي. اوس هم بعضې فرشتې داسې دي چې هغه په رکوع کې دي. ثمره زره کاله وشي الله تعالی
وسو پورې پر رکوع کې دي لا سره نه پورته کړي کومې فرشتي چې په سجده دي هغوی لا سر نه پورته کړي ځکه هغوی کې د غصې څه عنصر نشته الله تعالی د نور نه پیدا کړي دي او آدم علیه السلام خو دې څیزونو ته محتاج نو الله تعالی ته هغه ټولې نامې واخیستې دا کټوۍ دی او دا دیګ دی او دا کنډولې دی او دا کټورې دی او دا کنډال دی او دا کټ دی او دا پوزې دی هر څه ورته واخیستې نو فرشتو چې وکتل چې د آدم علیه السلام کې خو الله تعالی ډېرې خوبیانې ایښې دي نو هلته کې خپل قصور اعتراف وکړو او دغه وایي چې سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرشتي چې یو پاکیزه مخلوق دی الله تعالی د نور نه پیدا کړی دی ای باقاعده د آدم علیه السلام فضیلت منلو او د خپل قصور اعتراف وکړو دویم نمبر ورپسې پیغمبران دي او ما درته ووایي موسی علیه السلام د بني اسرائیل اولو العزم پیغمبر دی بني اسرائیلو کې یو ځل خطبه وایي بني اسرائیلو ته بیان کوي نو یو سړی پاسي هغه باندې ډېر اثر وکړو د موسی علیه السلام بیان او تقریر په ډېر اثر وکړو یو سړی ورته پاسي چې اے د خدای رسوله اے کلیم الله په دې وخت کې تا نه څوک لوی عالم هم شته دی تا نه څوک اعلم شته دی نو موسی علیه السلام ورته چې نه او د موسی علیه السلام خبره رښتیا وه ځکه پیغمبر وخت نه په هغه زمانه کې څوک اعلم نه وي زیات پوه نه وي الله ورته وحي کوي او موسی علیه السلام خو العظم پیغمبر دی الله تعالی په د تورات مقدس کتاب نازل کړی لیکن د الله تعالی دا خبره خوښه نه شوه بکار و چې داسې ویلې دی والله اعلم او الله تعالی ما ته ډېره پوهه راکړې ده لیکن والله اعلم الله ته نور پته ده کېدای شي نور مخلوقات ما نه زیات علم ورته ورکړي د الله دا خبره خوښه نه شوه الله ورته ووایي چې نه زما یو بنده داسې دی چې هغه په تکویني علومو کې تا نه زیات ماهره دی موسی علیه السلام دلته پته ورته لګي چې ما نه په تکویني علومو کې یو بنده دی چې د هغه نامه حضرت خضر ده خضر علیه السلام ژوندی دی که مړ دی دا بېله مسله د اختلاف ابن حجر رحمت الله علیه په مستقل کتاب لیکلی دی او شیخ صاحب رحمت الله علیه چې د هغوی د امفل کومه مقاله وه رساله وه نو هغه یې په ډېر لوی بحث او تفصیل کړی دی چې خضر علیه السلام ژوندی دی او که مړ دی محققین علما هم دې ته تللي دي چې هغه مړ دی محققین علما دې ته تللي دي چې خضر علیه السلام مړ دی او بعضې وایي چې نه ژوندی دی او د هر چا سره خپل خپل دلیل دی لیکن چې څوک وایي مړ دی د هغوی دلایل مضبوط دي هر یو عالم دلیل سره باقاعده خبره کوي چا یو دلیل اخیستی چا بل دلیل اخیستی هغه یې وایي چې د پیغمبر علیه السلام زمانه تېره شوه او د رسول الله مبارک زمانه د په ټولو زمانو کې اعلی زمانه وه ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي خیر القرون قرنی په زمانو کې مزیداره بهترین زمانه دا زمانه ده ثم الذین یلونهم بیا هغه د هغه کسانو زمانه ده
چې زما د زمانې نه پس رستو را روان دي. ثم الذين يلونهم، یعنی د صحابه زمانه او د تابعین زمانه. او دلته راوی مختلف ته چې پیغمبر علیه السلام چې کله فرمایل خیر القرون قرنی، نو دینه پسې دوزله فرمایل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، او کتري ځله فرمایل. نو کچره دوزله فرمایلی او دا روایت واخلي، نو دینه مراد د صحابه کرامو زمانه ده. بیا ورپسې د تابعین زمانه ده. صحابه هغه دي چې رسول الله لیدلې او په ایمان باندې ورسره خبرې کړي او بیا په ایمان باندې مړي. لیدل شرط نه دی، خو چې رسول الله سره ملاقات کړي، لاس یې ملاو کړي، د رسول الله خبرې ځکه بعضې صحابه خوړاندو لکه عبدالله ابن ام مکتوم. بیا ورپسې تابعین دي. تابعین هغه چاته وایي چې هغوی صحابه لیدلي، او دې کې بیا تابعینو کې بلا اقسام دي. یو د ټولو نه اوچت تابعین دي چې یو تابعي اویا اتیا او سلو پورې صحابه لیدلي، لکه الحسن ابن ابي الحسن ابن يسار البصري. موږ ورته حسن بصري وایو، لیکن پوره نامه یې دا ده الحسن ابن ابي الحسن ابن يسار البصري. لوی عالم دی، لوی زاهد او عابد دی. الله تعالی ورته ډېر لوی علم ورکړی دی. دا په تابعینو کې لوی تابعی دی. په تابعینو کې لوی تابعی سعید ابن جبیر دی. په تابعینو کې لوی تابعی سعید ابن المسیب دی، او نور ډېر. او په وړو تابعینو کې بیا زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. ځکه امام ذهبي، امام سیوطي او نور مؤرخینو لیکلي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنځه یا شپږ صحابه لیدلي. نو تام زمونږ امام صاحب ته یو ډېر لوی شرف حاصل دی. دې نه علاوه امام مالک ابن انس او محمد ابن ادریس شافعی او امام ابو عبد الله احمد ابن حنبل دای صحابه لیدلي. لیکن زمونږ امام رحمت الله علیه د صحابه نه روایت نه دی کړی، ځکه دی وړوکی و. بعضې وایي کړي دي د بعضو نه. الغرض د تابعیت شرف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته حاصل دی. او څوک چې وایي دا ثم الذین یلونهم جملې درې ځله ویلي دي، نو هغې کې تبع تابعین هم راغلل. هغې کې تبع تابعي هغه چاته وایي چې هغه تابعي لیدلی. دا ټولې زمانې مبارکې زمانې دي. نو ما دا عرض کولو چې علم دا د ایمان نفس لوی نعمت دی. هغه د موسی علیه السلام کلیم الله دی، اولو العظم پیغمبر دی. د هغې باوجود لګیا دی چې پته ورته لګي یو سړی داسې دی چې د هغه علم زمانه زیات دی بعضې څیزونو کې. باقاعده الله نه سوال کوي چې خدای هغه بنده ما ته وښیي که نه، چې زه د هغه شاګردي اختیار کړم او هغه تکویني علم هم ترې حاصل کړم. خضر علیہ السلام مړ دی که ژوند دی؟ اکثر محققین لکه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، داسې نور هغوی دې ته تللي دي چې خضر علیه السلام مړ دی. هلکه دلیل مو څه دی؟ د هر څیز دپاره دلیل یې که نه، ځان نه خو به ته نه وایې چې مړ دی یا ژوند دی، د خو څه دلیل به در سره. هغوی وایي چې د رسول الله مبارکه زمانه تېره شوه، د رسول الله مبارک غاښونه مبارک شهیدان شو.
کڑی انخطی دا رسول اللہ مبارک دملانا طائف تے چے سفر کولو وینے لاڑی پڑی مبارکی تے نواتی نو کہ خضر علیہ السلام جو دیوے خو رسول اللہ سر بے ملاقات کرنے بیاد ابو بکر صدیق زمانہ تیر شوا اور پسید حضرت عمر زمانہ تیر شوا اور پسید حضرت عثمان حضرت علی چاہونے لی دو پکار خدا وچی کم از کم دا بدر پا جنگ کے خوراغلے وی دا بدر پا جنگ کے خو اللہ تعالی مسلمانانو تا نصرت ورکو پا احد کے خودیر صحابہ ویاتن شہیدان شو اگے کہ حضرت حمزہ مصعب بن عمیر اور نور جلیل القدر صحابہ آل تبراغلے نور غزوات و جہادونو کے براغلے آگئی دا دلیل چھے مرد موسیٰ علیہ السلام سفر کئی سرد علم سرد نبوت او نن زمونږ بچی لګیا دي موبایل کې او کرونا خو ویله سم دې ته فارغ کړي دي بل سکار ني الکه د خدای بندګان الله تعالی درته فارغ وخت تر کړي دي دا لوی نعمت دی دا فضول مزایا کوي سو نرز دکې سکور سو کوي س علم حاصل کوي دا یو منٹ سیکنڈ چی تیری کی دا پتا فضول تیری کی دا تا دا پارا خسارہ دا بل سکار بے نی ناس بے پرلت بے والی یا بے ڈڑ والی تب ویچی دا دکن نواب دے او مور تاوازو نکای دا اخبا بے پخباڑو لیو زان نبے خوگ لی ونے جوڑ کڑیو لگیا بے لکا باستے دے دا پارا سا وقتی کنا عالم پتا باندې توري تیری را روان دي پتا د قبر هغه دهشت او وحشت را روان دي تب الله تعالی ته درېږي تانه بدا یو لمحي تپوس کوي پیغمبر علیہ السلام فرمایي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس دو نعمتونه دي چې داغي قدر ډیرو خلکو ته د معلوم بیغمه دي اسدی الصحة والفراغ یو صحت و عافیت تے چی ٹک ٹاکی صحت او عافیت در تا اللہ تعالی در کڑے دستر کی دے سمی دی دا اللہ تعالی نعمتون پی گوری وگون دے سم دی خلا دے سم دا خپی دے سمی دی لاس دے سم دی دا اللہ تعالی شکریہ دا سڑے چې مړ شي دا کیسه ختم شو دا جون یو کتاب دی کتاب او د هر ورځ دا یو صفحه ده دا چې ته واړې دا بیا واپس نشي راوړل دا کوم ورځ چې در باندې تیره شوه دا تا نه ډېره لرې شوه او دا کوم ورځ چې در باندې را روانه ده دا ډېره نږدې ده دا د اوس مونږ د جمعې ورځ ده د جمعې موږ به انشاءالله کوو جمعې موږ چې وکړو کور مو ته لاړ شو بیا به مازدیګر شي ماښام ماسخوتن خوب خو ډېر زر تېر شي بس سترګې پټې شي بیا سهار بانګ ووایي او اعلانونه شروع شي چې نن پلان کې ابن پلان کې مړ دی او دومره بجې جنازه به کېږي او دعا دپاره پلان کې ځای کې ناست دا ژوند دی که ستا دا ژوند لګیا دی ډېر سپیډ کې لګیا دی تېرېږي خو ته پوهېږې نه عرب وایي الوقت کالسیف د وخت مثال پشان د تیری تورې دی ان لم تقطعه که تا دا وخت توی نه کو قطعت نو وخت لګیا دی تا دغه تا ته ټېله درکوي او تا بوجه کوي نو د وخت ډېر احترام پکار دی د وخت ډېر اهتمام پکار دی دا یو منټ چې تېرېږي دا معمولی مه ګڼه د دې به درنه الله تپوس کوي اوس خو سکولونو چوټیانې دي یو عذاب دی دارالعلومونه نو دا ماشومان فارغه دي
اکار د چې دی سو نرز دکی سو کورس کی سجبز دکی دا به مستقبل کې پکاريږي دا خورنه چې په ټول راس موبایل ته ناشتي پکار ته چې پلار او مور ورته ادب وکړي دغه څه به سرلین ویږي او مستقبل به چې دینو تکتو دا وخت ډیر قیمتي دی اصحاب کهف خپل اغزوانی هغه خپل مناسب حالانکه د بادشاہانو زامنو د وزیرانو زامنو ارسته لته ورکا عقیده دای محفوظ او ساتل موسی علیہ السلام پیغمبر دی او پیغمبرانو کې بیا معمولی پیغمبر دی اولو العزم پیغمبر دی الله تعالی ورته د تورات باندې کتاب ورکړی دی شریعت ورکړی دی لکه هغه حدیث کې راځي رو بداغه ذکر کیږي حدیث کې راځي کله چې موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام ولیدلو داسې د سمندر په غاړه باندې پروت او یو صادر په پروت صادر په باقاعده پروت دلته بیا ملاقات شوه او نور قصه الله تعالی ذکر کړی دا وخت مزایا کوي خاص کر ځوانان الکان ماشومان پکار د چې سجده کوي ای سمدار نه کیږي نو الله د تفارغ وخت درکړي د خدای بندا قران مجید شروع کا جمعات کې در نسو پیسې نه لیکینا تو دعایتونه یادوا دا جمعات چې جوړ کړل شیخ احمد ابن خلیفہ ته د اتیاو کالو په عمر کې قران یاد کړل د اتیاو کالو په عمر کې بخاری مسلم دا ټول څومره د حدیثو کتابونه دي ټول ویلي دي او الله ورته دومره لوی ملکه او حافظه تر اوسه پورې ورکړي ما سره چې بخاری وای بیا موږ مسلم شروع کو مسلم کې به یو حدیث رالو ماته وي دا بخاری کې نشته بل حدیث برالو وي دا بخاری کې نشته بیا چې ابو داود شریف کو شروع کو ماته وي دا په بخاری کې نشته او په مسلم کې نشته کړي ورپسې وګورئ پورا د دې زماني الله تعالی ورته د محمد ابن شافعي باندې حافظه ورکړي دي نو وخت مزه کوي قران یادوي دا الله تعالی را مبارک نامې سل دا چې اسم نشي کوله د کونډې زوی سو خو بویا دا الله ذکر خو کولا لا اله الا الله لا اله الا الله کا اسمانونه او زمکي دا د تلی په یو چابري کې واچي او دا د قیامت په ورځ وړو کې باندې پرچا کې واچي نو دا ټول ارسه پوچا شي اسمانونه او هغه د لا اله الا الله کلمه بدل نشي ذکر کوي لا اله الا الله الله اکبر سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوه الا بالله الله او بخي وخت مزایا کوي الله تعالی زموږ تقصیرات معاف کړي الله تعالی دې د دارین او سعادتونو زموږ نصیب کړي زموږ د علاقې مشر خلیل عباس وفات شوی بیګای جنازه او دعا ورته کوي چې الله تعالی درجات بلند کړي نور چې څومره زموږ مسلمانان ورونه کدا کوړی کې دي نور محلو کې دي او وفات شوی دي کاک پکرونا دي بغیر کرونا دي اسپیټالونو کې دي کورونو کې دي خدای د صحت او عافیت ژوند نصیب وګرځي د طاعت او عبادت ژوند نصیب وګرځي او چې څوک وفات شي دي خدای جنت کې ورته اعلی مقامات نصیب کړي اسماندگانو ته صبر جمیل او اجر جزیل نصیب کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين